دمومند سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. الله دې وکړي روغ اوسئ جوړ اوسئ د صحت جامې مو په تن وي. د یو اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا مومند سپورټس یوټیوب چینل کې ستاسو خدمت کې او په دې ویډیو کې به تاسو ته د کریکټ بورد د وروستي پریکړې په اړه چې کپتان اصغر افغاني له دندې لرې کړ او په ځای حشمت شهیدي کپتان وټاکه. خپل نظر سره شریکوم. مهمه نه ده چې تاسو ما سره همغږي اوسئ یا همغږي نه اوسئ، کم تر کمه زمونږ دریځ واورئ. کیدای شي زه دا نه وایم، خو کیدای شي زما معلومات د یو شمېر مینهوالو څخه یو څه نه څه زیات وي. نو هیله ده چې زغم ولرئ او زه به انشاءالله کوشش کوم چې دوه طرفه نظر په دې موضوع باندې وړاندې کړم. ملګرو، اصغر افغان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې څو کله کپتاني وکړه، موږ ورته قربانۍ وایو او ښه کپتان د افغانستان او دا په ریکارډ باندې پراته دي. دا چې مینهوال ترې ښې خاطرې لري، بدې خاطرې لري، هغه یو وړاندې پرېږدو. تاریخ کې دا لیکل کېږي. راځو حشمت شهیدي ته د نوې دندې مبارکي وایو. الله دې وکړي کامیاب اوسي او د افغانستان ښه استازیتوب وکړي او د اصغر افغان، رئیس احمدزي، دولته احمدزي، نورو پسې باندې کامیابه کپتان ثابت شي. دروند مسؤلیت ته ور په غاړه دی او تاسو ته د حشمت د لیاقت په اړه هم معلومات شي. one of the best in افغانستان. نو دته هم مبارکي وایم او سرلوړی دې اوسي. راځو دې ته چې کرکټ بورډ ولې دغسې مهمو سیالیو وړاندې ورته فیصلې کوي. زما تحلیل او زما نظر دا دی چې افغان کرکټ بورډ همیش کرکټ ملي لوبډله او د دوی لاسته راوړنې د خپلو شخصي موخو او ګټو لپاره کارولې دي، ځکه دوی ونه کړی شو تر اوسه پورې دغه اداره کې ډسپلین، سیسټم او ظرفیت برابر کړي. د همدې وجې نه د افغانستان کرکټ بورډ اداره د نړۍ یوه له بدترینه ادارو څخه شمیرل کېږي. که څه هم زموږ کرکټ ملي لوبډله د نړۍ په بهترینه لوبډلو کې شامله ده، خو که تاسو زموږ د ادارې سیسټم ته وګورئ، د دوی ظرفیت ته وګورئ، نو ډېر زیات خواشینونکی حالت دی پکې. دا نوې خبره نه ده. 2015 کال ورلډ کپ زما یاد دی او د شهزاد غمجنه څېره هم زما په مخ کې ولاړه ده چې دولته احمدزي سلیکشن کمیټې مشري کوله او نور محمد مراد CEO او ورلډ کپ نه شهزاد د دې وجې نه ډراپ شو چې د خېټه غټه ده. هغه شهزاد چې په منډو کې، هغه شهزاد چې په څلوریزو کې، شپږیزو کې، سنچریانو کې، 50 کې، میچ ویننګز کې د موره یو د افغانستان لپاره هر څه په ریکارډ باندې پراته دي، هغه ډراپ شو، په ځای افسر ولیږل شو. دا چې افسر څومره بهترینه کرکټ د افغانستان لپاره کولی شو، څومره ګروم کېدی شو، څومره پرمختګ د ترلاسه کولی شو. تاسو وکته چې که دا ترلاسه شوی وی نو افسر به په 2019 کال کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وکټ کیپر وی، خو داسې ونه شو، په ځای اکرام ولیږل شو. نو داسې ستاسو د کرکټ بورډ هغه ډیولپمنټ پلان درښیي چې دوی افسر نه څه جوړ کړل د 2015 کال ناکامۍ وروسته تر 2019 کال پورې. خبره تر 2019 کال راغله، یو میچ ورلډ کپ ته پاتې و. راشد، مجیب، نبی، اصغر، احمد شاه، یو شمېر نور سینر په ټیم باندې ډېره خواري کړې وه. دا چې زموږ ټیم د فاست بالینګ له اړخه، د سپین بالینګ له اړخه، د بیټینګ له اړخه، د اوپننګ له اړخه، د آل راونډ له اړخه کوم اړخه قوي و، په هغې باندې کپتان او په خپله کرکټ بورډ پوهېده. خو ټیم برابر و. دغه وخت کې کرکټ بورډ د خپلو شخصي موخو دپاره دې لپاره چې خپل فعالیت وښیي، ځکه دوی خپل فعالیت نه و، د ادارې له اړخه. نو دغه ټیم کې بدلون راوسته، کپتان یې بدل کړ او دغه ټیم یې تس نس کړ چې تاسو نتیجه ورلډ کپ کې ولیده. زه عموم کې نه غواړم چې د کرکټ بورډ فیصلې د لوبغاړو لخوا چلل شي، خو کومه اداره کې چې سیسټم نه وي، عدل نه وي، انصاف نه وي، شخصي موخې وي، ډلبازي وي، کړۍ پکې موجودې وي، نو هلته پکار ده چې سینر لوبغاړي د وطن دپاره دغه حق څخه استفاده وکړي او دغه پریکړو په وړاندې ودرېږي، ځکه موږ ته د افغانستان ګټې مهمې دي، نه د چیرمین نه د CEO. هغه چیرمینان او هغه CEO ګان چې تاسو کتلي دي چې په څومره سفارشونو باندې، په څومره واسطو باندې او په څومره اړیکو باندې دوی دغه دندې ترلاسه کړي، دغه مسؤلیت ترلاسه کړی دی او څومره ناکامۍ دوی په خپلو ادارو کې لرلې دي، هغه ټول تاسو ته مخ په وړاندې پرتې دي.
نو 2019 ورلډ کپ کې چې څه وشو تاسو ولده بیرته همدغه ادارې د ټیم د یووالي لپاره بیرته ویننګ ټریک باندې راتګ دپاره اصغر افغان کپتان کړ او د وخته پورې کپتان و چې اوس کرکټ بورډ یو ځل بیا نوموړی له وظیفې او له دندې لرې کړ وجه دا ښودل شوې ده چې ټیسټ سیالۍ کې د زیمبابوې خلاف د ده پریکړه د دې لامل شو چې افغانستان ماتې وخوري کرکټ بورډ ښایي په دې باندې نه پوهېږي چې دوی په اصغر باندې کوم تور لوبولی کوم تور چې ښایي که افغانستان کې میډیا وي که افغانستان کرکټ ته د نړیوالو میډیاو اکسس وي رسیدګۍ وي یا آی سی سی دومره دلچسپي لرله په افغان کرکټ کې نو ښایي تاسو به ډېر ژر اورېدلی وی چې په دې اړه باندې آی سی سی هم خپل تحقیقات شروع کړي دي کوم تورونه چې دوی په اصغر باندې لګولي دي چې ډیلیبریټلی یعنی په لوی لاس باندې د فیصلې هغه فیصلې چې د خپله کوشش وکړ چې لوبغاړي ناکامه وښیي د خپله کوشش وکړ چې لوبډله ماته شي دا ډېر سیریس الیګیشنز دي که دلته اداره وي سیسټم وي زه فکر نه کوم که یو معقول عقل دغه فیصله وکړي زموږ د معلوماتو له مخې دغه کمیټه چې دغه تورونه او دغه څېړنې کړي دي په دې کې حکیم احمدزي په نوم باندې زموږ یو دوست دی او د ډاکټر نصرت چې انټي ډوپینګ انټي کرپشن ډسپلین او د شکایاتو څلورو څانګو مسؤلیت په غاړه لري تېر کال کرکټ بورډ ته راغلی دی دنده ترلاسه کړې ده د هغو د فیصلې او د پریکړې له کبله چیرمین دغه اعلان وکړ چې اصغر افغان از نو مور ټیسټ ان ODI کپټن که د ده فیصلې په ټیسټ کې غلطې وي د ونډه کپتن نه ورلرې شو که کله د ونډې او ټیسټ دواړو نه لرې کېږي د 20 لپاره هغه ولې تر اوسه پورې ساتل کېږي او د هغه په ځای باندې بل کپتان نه اعلانېږي آیا کوم معاملې دپاره خو انتظار نه وباسي په هر صورت باندې کرکټ بورډ چې باید د لوبډلې لپاره سیالۍ برابرې کړې وي کرکټ بورډ چې باید د لوبډلې لپاره سپانسر پیدا کړی وي کرکټ بورډ چې باید انډر 19 ورلډ کپ ته چې 6 میاشتې وخت پاتې دی د هغې دپاره تمرینات او سیالۍ ولري هغه لوبغاړي بې سرنوشته پاتې دي 6 میاشتې ورلډ کپ ته پاتې 19 کلونو ته څو میاشتې 2020 کال چې لوبډیزه کرکټ نړیوال جام ته پاتې دي بایلیټرل سیریزونه دي چې یا کینسلیږي یا ځنډېږي د ناکامه مدیریت له کبله د پیسو د نشتوالي له کبله د تمریناتو نشتوالي له کبله زیمبابوې راځي زمونږ کرکټ ملي لوبډله کوربه لوبډله په خپل هېواد کې ناسته وي ویزې نه لري دغه ټولې ناکامۍ د لباس سپانسر تر اوسه پورې شتون نه لري د شپږیزي درک نه لګي د EPL درک نه لګي کور دننه ولایتي سیالۍ باید اوس روانې وي ګریډ 1 سیالۍ هغه وځنډول شي پانګوال حاضر نه دي د افغانستان په کرکټ کې پانګونه وکړي تر اوسه موږ ونه کړی شو چې خپل ډومیسټک کرکټ لایف کو یوازې $8000 مصرف لري یوازې $8000 باندې یو ډیوایس کېږي یوټیوب او د فیسبوک لري به ټول ډومیسټک سیالۍ ته کولی شي لایف خپرې کړي څه کړي د افغانستان کرکټ بورډ څه کړي فرهان یوسفزي او ادارې خو زموږ مینوال 20 کاله یو لوبغاړي د افغانستان لپاره په ډېرو مشکلاتو کې کرکټ وکړ وایي ژړل سختې او تنګې په ځان باندې تېرې کړې هغه موږ اوس د دې لپاره چې یاره د یو فیصله غلطه کړې ده د دا کړي د هغه کړي دي هغه په بېلابېلو نومونو باندې بدنامو او دا اول ځل نه دی راشد موږ بدنام کړ نبی موږ بدنام کړ شهزاد ته موږ اوسه پورې پاکستانی وایو شهزاد چې د افغانستان لپاره زرګونه منډې وکړې نو د دغه بې کفایته او بې ظرفیته مشرانو دپاره کوشش مه کوئ چې خپل لوبغاړي بدنام کړي دغه لوبغاړو د افغانستان لپاره ډېر زیات خدمت کړی دی هغه افغانستان نوم چې په مواد مخدر کې او په جنګونو او په بمونو باندې پیژندل کېده هغه په کرکټ باندې خلک پیژني هغه د همدغه لوبغاړو برکت دی زه نه وایم چې لوبغاړي د کرکټ بورډ فیصلې چیلنج کړي لوبغاړي دي د کرکټ بورډ خبره نه مني لوبغاړي دي خپل سری نه کوي خپل سری وکړي زه وایم چې سیسټم موجود وي چې دغه ټول لوبغاړي کپتان لوبډله ټول پکې راقید وي
خو هغه سیستم شتون نه لري او د همدغې سیستم د نشتون له کبله اصغر افغان او سینر لوبغاړي یو شمېر مجبوره وو چې هم په خپله خوښ باندې ټیم جوړ کړي هم په خپله خوښ باندې ټیم ولوبوي ځکه همدغه چیرمین همدغه سی او همیش دا غوښتي دي چې یوازې د افغانستان کرکټ کپتان او لوبډله بریاوې ترلاسه کړي ستا سلیکشن په کوم حال کې دی په میاشت کې ته دننه یو سلیکشن کمیټه بدلوي 20 کاله ستا د سلیکشن کمیټې کېږي چې هماغه 2-3 نفر د ګوتو په شمار دي یو ځي او بل راځي یو ځي بل راځي همدغه لوبغاړي د کورني کرکټ لوبغاړي همدغه سلیکشن کمیټه نن ورکي په بل سیریز کې بیرته ډراپ کړي بیا واخلي په بل سیریز کې بیرته ډراپ کړي د وړتیا په له مخې د اړتیا له مخې چې په ټیم کې ضرورت شته که نشته باید لوبغاړی ورکړي بیا ورسره ودرېږي پوښتنه هم ترې وکړي حساب کتاب ترې وغواړي د کپتان نه میډیا ته یې مخامخ کړي رسنیو ته ته خو د کپتان نه دفاع کوې تا خو کلونه د کپتان نه دفاع کړې ده دا کوم ځای کې کپتان میډیا ته مخامخ کړی رسنیو ته مخامخ کړی ده نو تر هغې پورې چې سیسټم رامنځته نه شي هر کس ته د هغه مسؤلیت او د هغه صلاحیت ونه ښودل شي دغه بدبختۍ به د افغانستان په کرکټ کې روانې وي خو تر ټولو خواشینونکي او خفه کوونکي همدا ده چې مشران برید تاوی ګرځي کریډټونه اخلي لایکونه اخلي کومنټونه اخلي او لوبغاړي چې د زړه د خلاصه د افغانستان کرکټ لپاره لوبېږي هغه مونږ تاسې هغه مفته ټاپې چې په جیبونو کې مو ایښې دي په هغې ټاپو باندې تورنوو او د هغوی حیثیت ته ضربه رسو زما ویډیو هم دومره وه په دې هیله چې ځینو ملګرو ته سخت تمام شوي نه وي اصغر افغان ته یو ځل بیا کورودانۍ ورته وایم او حشمت شهیدي ته او د هغه چې کوم مرستالیان دي او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره بیسټ اف لاک ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي دغه سیالیو دپاره کرکټ بورډ چې اوس وخت کې د پیسو له اړخه کنګال دی د اصغر افغان ما په اند باندې او زما څومره معلومات دي دوی نشي کولی چې د کرکټ ملي لوبډلې لپاره سیالۍ برابرې کړي د کرکټ ملي لوبډلې لپاره کمپونه برابر کړي سکلز لیول باندې کار وکړي اکیډمي وله برابره کړي انډور برابر کړي آوټډور برابر کړي روزونکي ورته وګماري د روزونکي وله راولي او کیمپ وله ورکړي معاشات په وخت باندې ورکړي پیسې ورکړي قراردادونه تاسو ګورئ یو کار کرکټ بورډ په خپل تاریخ کې ونه کړ په خپل تاریخ کې دوی یو کار ونه کړ چې د هغه لوبغاړو چې دوی معاشونه ورکړي هغه لیست میډیا رسنیو ته وښیي چې په کوم اساس کومو لوبغاړو ته تاسو معاشونه ورکوئ د هغې لیست ښکاره کولو کوشش ما وکړ کله چې زه کرکټ بورډ کې وم تر نن ورځې پورې هغه اعلان نه شو تر بیا تر بلې ویډیو تاسو ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم الله په امان